یوې ښځې به هره ورځ د خپلې کورنۍ د اړتیا وړ ډوډۍ ترڅنګ یوه ډوډۍ زیاته پخوله چې لارویان یې واخلي. ډوډۍ به یې د کړکۍ پر څنډې کېښوده چې کوم فقیر یې له ځان سره واخلي. هره ورځ به یو شاټوغ فقیر پر لاره تېرېده او هغه ډوډۍ به یې له ځانه سره اخیسته، مګر د دې پر ځای چې د کور له خلکو مننه وکړي، ده به له ځان سره دا خبره زمزمه کوله چې که ښه کوئ که بد کوئ له ځان سره یې کوئ. هره ورځ به هغه شاټوغ فقیر په لاره تېرېده، ډوډۍ به یې له ځانه سره اخیسته او هماغه خبره به یې زمزمه کوله چې که ښه کوئ که بد کوئ له ځان سره یې کوئ. هغې ښځې ته نور له دې کبله غوسه ورغله چې فقیر یې په ښو نه پوهېږي، یوه ورځ یې هم کور ودانۍ ورته ونه وایه. له ځان سره یې وویل هره ورځ دا فقیر تېرېږي او هماغه ګونګه جمله له ځان سره زمزمه کوي چې له دې به یې هدف څه وي. یوه ورځ یې له ځان سره فیصله وکړه چې نور له دې فقیر ځان خلاص کړي. په هغې اضافي ډوډۍ کې یې زهر ګډ کړه، خو چې کله یې د کړکۍ پر څنډې کېښوده، لاسونه یې په رپېدو شول. له ځان سره یې وویل دا زه څه کوم؟ دستې یې ډوډۍ راواخیسته او په اور کې یې وسوځوله. بیا یې بله ډوډۍ پخه کړه او په کړکۍ کې یې کېښوده. د عادت له مخې فقیر بیا راغی، هغه ډوډۍ یې له ځان سره واخیسته او له ځان سره یې دا جمله تکراروله چې که ښه کوئ که بد کوئ له ځان سره یې کوئ. فقیر روان شو، نه پوهېد چې د هغې ښځې په زړه کې څه تېرېږي. هغې به چې هره ورځ ډوډۍ پخوله، خپل ورک زوی ته به یې دعا کوله. زوی یې له ډېر وخت راهیسې د کار په لټه وتلی و، مګر دوی ته یې له څو کالو راهیسې هیڅ خبر نه و راغلی. مور به یې تل دعا کوله چې خدای یې زوی بیرته روغ راولي. د هغې ورځې په ماښام چې دې پکې په ډوډۍ کې زهر اچولی و، د کور ور وټکېده. ور یې چې خلاص کړ، ګوري چې زوی یې د دروازې مخې ته ولاړ دی. خړ پړ ستړی ستومانه زاړه کالي وږی تږی کور ته راننوت. چې څرنګه یې په مور سترګې ولګېدې، ویې ویل د خدای په قدرتونو راورسېدم. له کوره ډېر لرې په وچه دښته کې سخت ستړی او وږی شوم، نور له خوځېدو غورځېدلی وم. یو شاټوغ فقیر پر لاره تېرېده. سوال مې ورته وکړ چې که د خوراک څه شی در سره وي. هغه ډېر ښه سړی و، خپله ټوله ډوډۍ یې ماته راکړه. که هغه نه وی زه به اوس نه وم. د ډوډۍ د راکولو پر وخت یې راته وویل چې له ما سره همدا یوه ډوډۍ ده او تا ته یې ځکه درکوم چې له ما نه ته ډېره اړتیا ورته لرې. مور یې چې دا خبره واورېده، رنګ یې والوت، پر مخ یې ویره خپره شوه. پر دروازې یې تکیه وکړه او هغه زهرجنه ډوډۍ یې په ذهن کې وګرځېده چې سهار یې پخه کړې وه. له ځان سره یې وویل که هغه زهرجنه ډوډۍ مې نه وای سوځولې، خپل زوی به مې خوړلی و او اوس به مې زوی مړ و. ایله دا وخت د فقیر د هغې جملې په معنا پوهه شوه چې ویل به یې که ښه کوئ که بد کوئ له ځان سره یې کوئ. له خلکو سره ښه کوئ، ښه له زړه کوئ، د ښو په نوم بد مه کوئ. که نور مو ښه هیر کړي، خدای یې نه هیروي، یا یې په دې دنیا بدله درکوي او یا په هغې دنیا. د خدای اجر ته انتظار وباسئ، له نورو د مننې تمه مه کوئ، مګر په خپله د چا ښه مه هیروئ.